او د جنکو د تعلیم بحث پکې ښه ګرم و د جنکو د تعلیم بحث پکې ښه ګرم و افغانستان او د رباب خبره چرته کېده مننه تا وخوړه ټول عمر په دین قاضي او ته په زړه تور او په مخ سپین قاضي چې راځه چې وکړو نن خوږې خبرې راځه چې وکړو نن خوږې خبرې د مخکینو هغه درنې خبرې او په یو خبره په یو لوز به وو په یو خبره په یو لوز به وو هم یوې نرمې هم تیرې خبرې په ټول واده کې به ګډېږي ښځې اکثر پوری خفه کېږي ښځې قافلې لاړلې فنا شوې مونږ د پاتې یو قافلې لاړلې فنا شوې مونږ د پاتې یو او ښکاري همت وارخطا شوې مونږ د پاتې یو چې په شمار یو څو شاعران مونږ سره یو موټی نه شو په شمار یو څو شاعران مونږ سره یو موټی نه شو مونږ له شعرونو کې سبق د ورورولۍ راکوي د یار د مینې شوه نقشه بدله زما یې ژوند یې کړه نقشه بدله و چې مې غلط رسي پسې د ګریوان نقشه د یې شوي همیشه بدله چې نه مې پتلو نه پر راتلو خپلېږي نه مې پتلو نه پر راتلو خپلېږي او نه مې په سوال نه په جرګو خپلېږي او چا راته ویل چې تا ته پته نشته چا راته ویل چې تا ته پته نشته نن سبا ښکلي په پیسو خپلېږي چې ښکلی چې په مخه ناڅاپي راشي ښکلی چې په مخه ناڅاپي راشي ښکلی چې په مخه ناڅاپي راشي پرخه د خیلو مې په تندي راشي شروع د لوی الله په لوی او پاک نوم کرنا د پیروي د محمد ده صلی الله علیه وسلم کرنا د پیروي د محمد ده ګڼه نشته په جهان بل رڼا نبوت په محمد باندې تمام شو نشته پس د محمد انبیا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپېڅلو غښتلو ویاړلو پښتنو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم مخ په مخ یو ډیره ښکلې مشاعره در سره نشر کوم ډیر درانه سپېڅلي او مشران شاعران را سره ناست دي د یو شاعر نیم نه علاوه داسې وګڼئ چې دا زمونږه د مشرانو د سپین روبو د سپینګیرو د سر مشرانو شاعرانو مشاعره ده خوږه مشاعره ډیره د خوند نه ډک پرفضا مقام کې ناست یو د غرونو ویخ کې ناست یو دا مشاعره را سره تر اخره وو مکمل صاحب کوربه یم نو اول کوربه غزل وایي که ستاسو اجازت وي اول به زه ووایم تا وخوړه ټول عمر په دین قاضي تا وخوړه ټول عمر په دین قاضي او ته په زړه تور او په مخ سپین قاضي تا وخوړه ټول عمر په دین قاضي ته په زړه تور او په مخ سپین قاضي او مونږ له د سندره هم کافر کړه مونږ له د سندره هم کافر کړه وا 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 ډیر ښه آفرین قاضي او څنګه دي دا خړې کوڅې خړ خلک څنګه دي دا خړې کوڅې خړ خلک ځان ترې خبره و د چین ما چین قاضي ووایا علم که شیر عالم مجرم ووایا علم که شیر عالم مجرم مرګ د میمونې غواړي یقین قاضي ووایا علم او که شیر عالم مجرم مرګ د میمونې غواړي یقین قاضي عشق مسلمان دی او کسور کافر عشق مسلمان دی او کسور کافر دا یو فتوا هم ورکړه ذهین قاضي عشق
مسلمان دی او کسور کافر دا یو فتوا هم ورکړه ذهین قاضي او دا صحرا هندوه کمین هندو دا صحرا هندوه کمین هندو دا گوشه ده دا گوشه نشین قاضي او تای په تور هسې صابر تور کړلو تای په تور هسې صابر تور کړلو ستا خو دنه ډېر خوښ دی حسین قاضي تای په تور هسې صابر تور کړلو ستا خو دنه ډېر خوښ دی حسین قاضي قدرمنو ایاز مسرور صاحب را سره ناست دی مسرور صاحب ووایه غزل ووایه ډېره مننه زه د صابر شاه ډېره شکریه ادا کوم چې په تنګ لنډ وخت کې مونږ له راغی مونږ سره دلته شرکت وکړو د ده ډېره مهرباني و ډېره مننه د غزل نه مخکې دوه شعرونه عرض دي چې معیار پکې اوسېږي ښکلی ښکلی چې معیار پکې اوسېږي ښکلی ښکلی او ټول خبر ځکه ښکارېږي ښکلی ښکلی بل شعر دی چې معیار پکې اوسېږي ښکلی ښکلی او ټول خبر ځکه ښکارېږي ښکلی ښکلی او بې له یاره په خیبر کې ژوندون ګران دی بې له یاره په خیبر کې ژوندون ګران دی مسرور وایي چېرته لرې وایي ته تللی او شعر دی ما خو داسې لږ پخوانی خلک هم کې یاد کړي اوسني هم کې لږ یاد کړي بخښنه چې راځه چې وکړو نن خوږې خبرې راځه چې وکړو نن خوږې خبرې د مخکینو هغه درنې خبرې او په یو خبره په یو لوز به وو په یو خبره په یو لوز به وو هم یوې نرمې هم تیرې خبرې او بل شعر دی چې خپلو پردو ته به یو نظر کړو خپلو پردو ته به یو نظر کړو او کور به یې نه کړې د حجرې خبرې خپلو پردو ته به یو نظر کړو او کور به یې نه کړې د حجرې خبرې او چې را په یاد شي ټول میږي میږي شم چې را په یاد شي ټول میږي میږي شم او ټولې په زړه مې پرتې خبرې او ګوره نن وخت داسې راغلی خلکو ګوره نن وخت داسې راغلی خلکو هیچا کې نشته د مزې خبرې او زړه به یې ټول منافقت نه ډک وي زړه به یې ټول منافقت نه ډک وي او په خوله به کړي پستې پستې خبرې نو بل شعر دی او چې څوک چې په زړه کې صداقت ښه لري څوک چې په زړه کې صداقت ښه لري د هغه به لږې وي ترخې خبرې او نن سبا وخت اختیار زمونږ نه تلی نن سبا وخت اختیار زمونږ نه تلی کور چې څه واورو کړو هغې خبرې او نن د ظلمو چې ته خبرې واورې نن د ظلمو چې ته خبرې واورې کړي د سرخو او سفیدې خبرې او لږ په قرار شه په ساړه دماغ شه لږ په قرار شه په ساړه دماغ شه زما د یار غوندې ګړخې خبرې او نن هر سړی په خپل غوجل کې خوښ دی نن هر سړی په خپل غوجل کې خوښ دی او لاړل پښتانه او میلمانې خبرې آخري شعر دی چې مسروره کډه بس ترې زر وباسه مسروره کډه بس ترې زر وباسه و هیچا کې نشته پښتنې خبرې او سلام زه خپل منځني زوی چې اوس کتاب هم بل یو کتاب چاپ دی او دویم کتاب ساند او سندرې په نوم را روان دی شاعرۍ عباس شاه سید عباس شاه عابد ته د غزل ویلو وینا سید عباس شاه عابد ډیره مننه غزل نه مخکې څو شعرونه ویمه چې په حقیقت کې ځانونه خرڅ کړل په حقیقت کې ځانونه خرڅ کړل چا چې د پلار نیکه هډونه خرڅ کړل په حقیقت کې ځانونه خرڅ کړل چا چې د پلار نیکه هډونه خرڅ کړل بچی مې وږي و ما څه کړی وی بچی مې وږي و ما څه کړی وی د لایبررۍ مې کتابونه خرڅ کړل بچی مې وږي و ما څه کړی وی د لایبررۍ مې کتابونه خرڅ کړل او بچیا تا نه به افسر جوړوم بچیا تا نه به افسر جوړوم خیر په فوټپات کې مې پینونه خرڅ کړل بچیا تا نه به افسر جوړوم
خیر په فوټپات کې مې پینونه خرڅ کړل او عباس د خېټې غم خوړلی دومره عباس د خېټې غم خوړلی دومره په یو فنکار یې غزلونه خرڅ کړل مننه او غزل ویمه چې هغه ګلاب و د ګلاب خبره چرته کېده هغه ګلاب و د ګلاب خبره چرته کېده زمونږ په کور کې د جناب خبره چرته کېده هغه ګلاب و د ګلاب خبره چرته کېده زمونږ په کور کې د جناب خبره چرته کېده او دلته چې پورته شي قلم نو ټک پښتون پانسی شي دلته چې پورته شي قلم نو ټک پښتون پانسی شي د پنجابي د احتساب خبره چرته کېده دلته چې پورته شي قلم نو ټک پښتون پانسی شي د پنجابي د احتساب خبره چرته کېده او د دې غلام وطن آئین دستور منشور کې یاره د دې غلام وطن آئین دستور منشور کې یاره زما د ژبې د نصاب خبره چرته کېده د دې غلام وطن آئین دستور منشور کې یاره زما د ژبې د نصاب خبره چرته کېده او ته د نواب بچی یې زه د مزدورکاره بچی ته د نواب بچی یې زه د مزدورکاره بچی زمونږ په منځ کې د حساب خبره چرته کېده مننه ته د نواب بچی یې زه د مزدورکاره بچی زمونږ منځ کې د حساب خبره چرته کېده او د جنکو د تعلیم بحث پکې ښه ګرم و د جنکو د تعلیم بحث پکې ښه ګرم و افغانستان د رباب خبره چرته کېده مننه مننه د جنکو د تعلیم بحث پکې ښه ګرم و افغانستان د رباب خبره چرته کېده او عباسه ټوله نړېدلې و واپس راغلمه عباسه ټوله نړېدلې و واپس راغلمه میکده نه وه د شباب خبره چرته کېده ډېره مننه ډېره زیاته مننه مهرباني ملګرو یو ډېر ښه مزاحیه شاعر خو سنجیده او مزاحیه دواړه دی خو د مشاعره کې کله کله لږ دارنګ ترسکون شعرونه هم پکار وي شیرزمان عادل صاحب را سره ناست دی شیرزمان عادل صاحب نه مزاحیه څه اورو چې په ټول واده کې بګډېږي ښځې په ټول واده کې بګډېږي ښځې اکثر پوری رو خپګېږي ښځې په ټول واده کې بګډېږي ښځې اکثر پوری رو خپکېږي ښځې بالکل دې صحیح ویله او دیګی چې ډک د وریژو ویني کله دیګی چې ډک د وریژو ویني کله د کور د لوښو نه تاویږي ښځې او درې منجمې چې کور ته ونه لیږي درې منجمې چې کور ته ونه لیږي د سکرونو مروریږي ښځې او سړی چې ګپ کې بل واده وغواړي سړی چې ګپ کې بل واده وغواړي زه پوغڼۍ غوندې پړسېږي ښځې او حیا عزت مننه او که سنجیده غواړي دا خو لا ګپ کې غواړي بیا به ډس کېږي ښځې سړی خو پړسېږي د پوکڼۍ غوندې بیا به ډس کېږي سړی چې ګپ کې بل واده وغواړي د پوغڼۍ غوندې پړسېږي ښځې او حیا عزت ته سړي دواړه لاړ شي حیا عزت ته سړي دواړه لاړ شي چې د شیشو نه بهر کېږي ښځې او په لویه لار کې د چا نه شرمېږي په لویه لار کې د چا نه شرمېږي او د خپل مېړه نه به شرمېږي ښځې په لویه لار کې د چا نه شرمېږي د خپل مېړه نه به شرمېږي ښځې او د یوې ښځې نه یریږم دومره د یوې ښځې نه یریږم دومره را سره درې نورې ځایېږي ښځې د یوې ښځې نه یریږم دومره را سره درې نورې ځایېږي ښځې او کله چې راشي په پیریان د واده کله چې راشي پر پیریان د واده په طبیبانو نه رغېږي ښځې او مخکې ساده وې په څه نه پوهېدې مخکې ساده وې په څه نه پوهېدې اوس په واټساپ باندې پوهېږي ښځې مخکې ساده وې په څه نه پوهېدې اوس په واټساپ باندې پوهېږي ښځې چې صفت څوک د میړونو وکړي چې صفت څوک د میړونو وکړي په دې هم ډېرې خوشحالېږي ښځې او چې په واده کې یوه شپه تېره کړي چې په واده کې یوه شپه تېره کړي سم د ماښامه اوده کېږي ښځې او د میړه خویندې ترې مدام خفه وي د میړه خویندې ترې مدام خفه وي په خپلو خویندو
خفه کېږي ښځې د میړه خویندې ترې مدام خفه وي په خپلو خویندو خفه کېږي ښځې او چې د یوسف په شان ښکلی وي څوک چې د یوسف په شان ښکلی وي څوک لکه باران پرې راورېږي ښځې چې د یوسف په شان ښکلی وي څوک لکه باران پرې راورېږي ښځې په آخري شعر دی چې د فاطمې بیبي مثال عادله د فاطمې بیبي مثال عادله هغسې سله نه جوړېږي ښځې که دغه ځانځانۍ سره لږ وران شو څه به ښه وي که دغه ځانځانۍ سره لږ وران شو څه به ښه وي نو مونږ که همغړي د کاروان شو څه به ښه وي او بس نور که داسې چپ یو داسې چپ یو نو مرګ مرګ دی بس نور که داسې چپ یو داسې چپ یو نو مرګ مرګ دی بس اوس که لږ ببر شو لږ روان شو څه به ښه او اوس مشر شاعر علي مان شاه مکمل صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام مننه مکمل صاحب د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې قافلې لاړلې فنا شوې مونږ د پاتې یو قافلې لاړلې فنا شوې مونږ د پاتې یو او ښکاري همت وارخطا شوې مونږ د پاتې یو او په بدله کې غمونه مونږ ته ټول پرېښودل په بدله کې غمونه مونږ ته ټول پرېښودل او خوشحالې ټولې د بل چا شوې مونږ د پاتې یو غزل دی چې د خیالونو او فکرونو سمندر دی د خیالونو او فکرونو سمندر دی او سفینه مې د کاغذ د لوی سفر دی او عقل نه لري په شان او که هر څو ورته د ګټې کړم خبرې که هر څو ورته د ګټې کړم خبرې او عقل نه لري په شان د ځناور دی او د خیبر د غرونو سیال دی راته ښکاري د خیبر د غرونو سیال دی راته ښکاري او سکرونه یې بولان او ماهیپر دی د خیبر د غرونو سیال دی راته ښکاري او سکرونه یې بولان او ماهیپر دی او د خوارانو د جونګړو شمې وړې دي د خوارانو د جونګړو شمې مړې دي او د زردار په محلونو کې اختر دی او د خیبر د خړو غرونو اسویلو ته د خیبر د خړو غرونو اسویلو ته او په ژړا مې د تیرا د مورګې غر دی د خیبر د خړو غرونو اسویلو ته او په ژړا مې د تیرا د مورګې غر دی او د غلیم نظر مې ټول په خزانو دی د غلیم نظر مې ټول په خزانو دی او د خیبر په لوړو غرونو کې ګوهر دی او صفتونه به د نور دنیا ته کیږي صفتونه به د نور دنیا کیږي او د تاریخ په کتابونو کې خیبر دی او مکمله پښتانه پکې سوځېږي مکمله پښتانه پکې سوځېږي او اور بل شوی په کابل او پېښور دی او بل هغه هم ده چې په بیګا او په سبا کې عمر تیر شو په بیګا او په سبا کې عمر تیر شو او مکمله ژوند د ژمي مازدیګر دی پیر محمد یواد صاحب را سره ناست دی یواد صاحب ته خواست کوم چې خپل غزل د غزل نه مخکې یو دوه تانو ګیله کړې زموږ شاعران نه چې تاسو اتفاق کې نه یو هغه دوه شعرونه یي چې په شمار یو څو شاعران موږ سره یو موټی نه شو په شمار یو څو شاعران موږ سره یو موټی نه شو موږ له شعرونو کې سبق د ورورولۍ راکوي او مړې ژوندی به کوي ځان ته چې پښتون وایي څوک مړې ژوندی به کوي ځان ته چې پښتون وایي څوک پت د پښتون صفت دی پت دغه سیالۍ راکوي غزل دی چې خدای د درکړي محبت په زړه کې ډېر چې نصیب د شي راحت په زړه کې ډېر که کیسه زه د ولفت درته بیان کړم زما وبکړي عزت په زړه کې ډېر ته کږې وږې خبرې که هر څو کړي زه ساتم اشنا همت په زړه کې ډېر د ولفت انداز په ما دې زورور دی د ولفت انداز په ما دې زورور دی اشنا دا لري قوت په زړه کې ډېر د ادبار تارونه شک په لمبو سوځي
د ادوار تارونه شک په لمبو سوځي دا پیدا کړي بغاوت په زړه کې ډېر که هر څو خفه خفه وي بیا به راشي که هر څو خفه خفه وي بیا به راشي دا دوستي لري صفت په زړه کې ډېر که هر څو خفه خفه وي بیا به راشي دا دوستي لري صفت په زړه کې ډېر اخري شعر دی ای یواده ورکوه پیغام د مینې ای یواده ورکوه پیغام د مینې که ساتي درته نفرت په زړه کې ډېر قدرمنو حاجي هاشم را سره ناست دی حاجي هاشم صاحب ته خواست کومه چې خپل غزل ووایي ډېره مهرباني بشاري غزل نه مخکې ازباش راځي چې پښتون تحصیل لا یا تاریخ لا درمي یا ساتیري لا د تش تاریخ لا درمي واشه مو ګرا نور قومونه څنګه به پتا کړه مریخ لا درمي او غزل شعر د چې یار د مینې شپه نشه بدله زما ژوند کړه نقشه بدله و چې مې غلط رسي په سیدې ګریوان نقشه د عشق وي همیشه بدله چې مې غلط نشي په سیدې ګریوان نقشه د عشق وي همیشه بدله او کې دنیا په ځای د مینې لټون کړي د دنیا په ځای د مینې لټون دا شکوانو ده پیشه بدله او د تعصب نه ګرد په ځان نه پرېږدي د تعصب نه ګرد په ځان نه پرېږدي زما زړګی لري شیشه بدله هاشم جي د مراد شینواري په رنګ هم دی د هغه خورایې هم دی او غزل هم د هغه د معیار وایي او شعر دی چې څه عجیبه مجاز لري پای مخی څه عجیبه مزاج لري پای مخی ما ته هسې کړه جوشه بدله او څوک ډېر ښکلي خلک لاړه ترېنه څوک ډېر ښکلي خلک لاړه ترېنه خو د دنیا نه شوه مرشه بدله او د عشق مرچی به دې نشه نشه کړي د عشق مچی به دې نشه نشه کړي هم دې زهر هم نشه بدله او هاشمه تشوي وکړه وخت شو بدل هاشمه تشوي او وخت شو بدل دا نن چې ښکاري تماشه بدله غفور اپریدی صاحب را سره ناست دی ډېر ښه شاعر دی د څو کتابونو مصنف هغوی ته خواست کوم چې خپل کلام ووایي ډېره مهرباني د غزل نه مخکې به یو دوه شعر ووایم ارشاد چې نه مې پتلو نه په راتلو خپلېږي نه مې پتلو نه په راتلو خپلېږي او نه مې په سوال نه په جرګو خپلېږي او چا راته ویل چې تا ته پته نشته چا راته ویل چې تا ته پته نشته نن سبا ښکلي په پیسو خپلېږي دا خو بیا ووایه دا بیا ووایه دا بیا ووایه د دې هلکانو د زړه دپاره ووایه چې چا راته ویل چې تا ته پته نشته سره وایه نه مې پتلو نه په راتلو خپلېږي او نه مې په سوال نه په جرګو خپلېږي او چا راته ویل چې تا ته پته نشته نن سبا ښکلي په پیسو خپلېږي غزل دی ارشاد چې ورک به شو خفګان خبره کلیر شوه ورک به شو خفګان خبره کلیر شوه وخندل جانان خبره کلیر شوه او یو بل لمسولی و اشنا زما یو بل لمسولی و اشنا زما خپله شوخ پیمان خبره کلیر شوه او فکر واخیستمه چې دا څرنګې فکر واخیستمه چې دا څرنګې او شومه زه حیران خبره کلیر شوه او خوب مې تښتېدلی و خوب نه راتلو خوب مې تښتېدلی و خوب نه راتلو ډېر م په لړزان خبره کلیر شوه او ما یې چې په شونډو مسکا ولیده ما یې چې په شونډو مسکا ولیده ومې شو ګمان خبره کلیر شوه او لاس یې د غفور په اوږو واړالو لاس یې د غفور په اوږو واړالو ورک شول غمزان خبره کلیر شوه قدرمنو ملګرو یور وایس ټي وي لندن کوشش کوي چې تاسو ته ډېر مشران شاعران هم راوړاندې کړي او څه نوې نوې څېرې هم زموږ په مشاعره کې په لومړي ځل ډېر مشر شاعر ډېر قدرمن شاعر
محترم کوټ خان ذاکر صاحب ډیره مننه. ناست دی. کوټ خان ذاکر صاحب سره به زه خپله ځان له یو مرکه هم کومه، ځکه چې د زیات ژوند په کابل کې تیر کړی دی او په کابل کې مشرانو د افغان شاعرانو سره د ژوند تیر شوی دی. دا نننۍ مشاعره هم موږ د ذاکر صاحب په مشاعره ډیره مننه. کوټ خان ذاکر صاحب درخواست کومه چې خپل نظر ووایي. نو ګرانو حاضرینو شاعرانو زما خوږو وروڼو السلام علیکم. بیا چې موږ داسې ځوانان وي لکه پیر صاحب نو انشاءالله چې راتلونکی نسل و موږ دا ټول به په پښو ودرېږو او موږ د عابد صاحب او د صابر شاه صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې دا الله رضا نه راشي او موږ د دغه د تکلیف شکریا ادا کوو. الله خو د خوشحال ساته او الله د بچو د غم اوسي. نو اوس بیرته د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه وایم پیر صاحب چې ښکلی چې په مخه ناڅاپي راشي. ښکلی چې په مخه ناڅاپي راشي، ښکلی چې په مخه ناڅاپي راشي پرخه د خیلو مې په تندي راشي. و یو ځل که یارو ویل چې ستا یمه، یو ځل که یار وویل چې ستا یمه، یو ځل که یارو ویل چې ستا یمه بیا به په ذاکر نوې ځواني راشي. بس اوس مې درته دغه ووایم موږ خو روماني دغه لیکو ارشاد لکه د ګل نه چې ازغي راتاو شي، لکه د ګل نه چې ازغي راتاو شي، د ښکلي غم مې د زړګي راتاو شي. او کړي را په یاد د پیغلتوب وختونه، کړي را په یاد د پیغلتوب وختونه، کړي را په یاد د پیغلتوب وختونه چې کمسۍ د ورمېږي راتاو شي. و یار و رقیب چې سره دواړه راشي، یار او رقیب چې سره دواړه راشي، یار او رقیب چې سره دواړه راشي لکه خمار چې ناڅاپي راتاو شي. او خوږې خبرې چې په ناز کړي ښکلې، خوږې خبرې چې په ناز کړي ښکلې لکه خوږونه چې میږي راتاو شي. دا شعر بیا وایه ډېر ښه شعر دی. خوږې خبرې چې په ناز کړي ښکلې لکه خوږونه چې میږي راتاو شي او میاشت ترې نه جوړه شي د دریو ورځو، د دریو ورځو میاشت ترې نه جوړه شي د دریو ورځو چې کږې زلفې په تندي راتاو شي. او بعد چې زلفې د سپین مخ نه یوسي، بعد چې زلفې د سپین مخ نه یوسي، بعد چې زلفې په سپین مخ راتاو کړي، بعد چې زلفې په سپین مخ راتاو کړي لکه وریځ چې د سپنږمۍ راتاو شي. او رپ واخلي دلته ها نه دا شعر وایه ها په زړه او سترګو مې په زړه او سترګو مې تیارې راولي چې تورې سترګې سبایي راتاو شي. او نه مې پرېږدي د رقیبان دیدن ته، نه مې پرېږدي د رقیبان دیدن ته لکه فقیر نه چې ډېر سپي راتاو شي. نه مې پرېږدي د رقیبان دیدن ته لکه فقیر نه چې ډېر سپي راتاو شي. او ذاکر د خولې نه سرې لمبې راوځي، ذاکر د خولې نه سرې لمبې راوځي چې سره لاسونه د منګي راتاو شي. درمنو ملګرو دا وه د یور وایس ټي وي لندن یوه ښکلې ښایسته او معناخیزه مشاعره. زه تاسو ته یو خواست کوم که یور وایس ټي وي لندن تاسو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، دا ټي وي ځکه سبسکرایب کوي چې په لندن کې دا پښتانه ناست دي هم ستاسو د مور ژبې خدمت کوي، هم ستاسو د مور ژبې ودې برتګ ته لارې هواروي. نو یور وایس ټي وي لندن سبسکرایب کوي او زما خپرونه د پښتونخوا غږ لایک کوي. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان.